ښځې څنګه له انټرنیټي ځورونې ځان خوندي کولی سي؟ د مصنوعي ځیرکتیا له راتګ سره د انټرنیټي ځورونو لمن پراخه سوي، خو دغه ځورونې بېلابېل ډولونه لري. انټرنیټي تاوتریخوالی څه دی او ښځې څنګه ترې خوندي کېدلی سي؟ لومړی، سپکول یا پاروونکي پیغامونه لیږل دي چې د یو چا د خفګان لامل کیږي. دا چلن ډېر کله خلک غبرګون ته وهڅوي یا ستونزه ورته جوړوي. دا هغه کسان دي چې نامتو او پیژندل سوي څېرې په نښه کړي او ځوروي او په پایله کې له دې کاره خوند اخلي. دویم، د شخصي معلوماتو خپرول. هغه کسان چې د انټرنیټي ځورونې په لټه کې دي، که ستاسې شخصي معلومات لکه د کور آدرس، د ټلیفون شمیره یا هغه څه چې تاسې یې نه غواړئ پر خواله رسنیو خپاره کړئ، خو دوی ورته لاسرسی ومومي، سمدستي یې پر انټرنیټ خپروي چې دې کار ته ډاکسینګ یا د شخصي معلوماتو خپرول وایي. خو په یاد ولرئ چې دا معلومات اړوند کس په حقیقي ژوند کې له څارنې، ګواښ او ان فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کولی سي. په معلوماتو کې بدلون. ډیپ فیک هغه ویډیوګانې، انځورونه یا آډیو کلیپونه دي چې مصنوعي ځیرکتیا له لارې جوړیږي، خو ډېر رښتیني ښکاري. دوی د ساتیرۍ یا ان د ساینسي څېړنو لپاره کارېدای سي، خو کله کله د سیاستوالو یا د نړۍ د مشرانو په څېر د خلکو د پیښو یا تقلید لپاره کارېږي چې په لوی لاس خلک تېروباسي. څلورم، د ماشومانو په نښه کول. ماشومان او ځوانان پر لیکه په نښه او ملګري کېدای سي. د دې چارو ترسره کوونکي ممکن د آنلاین پلیټفارمونو په کارولو له ماشوم سره باوري اړیکه جوړه او ترې ناوړه ګټه واخلي. پنځم، سایبري ځورونه. سایبري یا پر لیکه ځورونه هغه وخت پیښیږي چې یو څوک په خواله رسنیو، پیغام لیږدونکو اپونو، آنلاین لوبو او د انټرنیټ په نورو برخو کې له ځورونکي چلند سره. ملګرو ملتونو د خوندي پاتې کېدو لپاره ځینې لارې چارې وړاندې کړي. د هر ډول معلوماتو له شریکولو یا خپرولو مخکې 2 ځله فکر وکړئ، ځکه مواد تل پر انټرنیټ پاتې کېدلی سي. شخصي معلومات لکه پته او ټلیفون محدود کړئ. ملګرو ته ووایئ چې ستاسو شخصي معلومات خپاره نه کړي. د محرمیت تنظیمات زده کړئ او د منځپانګې پټولو لارې وکاروئ. په ټولو حسابونو کې موقعیت غیر فعال کړئ او شکمن یا ګواښونکي حسابونو په اړه اړوندو برخو ته راپور ورکړئ. د لارو چارو کارولو سره به له انټرنیټي یا سایبري ځورونې په امان اوسئ.